حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی، روایت صحیح مسلم نے، نبی علیہ السلام فرمائی من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، چاچی یو مسلمان ورور ته په یو وسپنې اشاره وکړه، اس یو وسپنه ورسره د خراش لاس ورته ودی او یا وسپنه ورسره داسې وی ډار کی کنه، یا د وسپنې نه مراد چاقو واخله ځکه هغه د وسپنې نه جوړیږي، یا دینه توره واخله دام د وسپنې نه جوړیږي، یا میخ واخله، مطلق چې یو سیز د اوسپنې نه جوړي دا د انسان د تکلیف د پاره ډیر آسان استعمالیږي. رسول الله مبارک فرمایي من اشار الی اخیه بحدیدۃ، چا چې یو مسلمان ورور ته په اوسپنې باندې اشاره وکړه، ګوره حدیث کې اشاره راغله